یو ماشوم یو دیوال ته ډډه والې ده، شلیدلې جامې یې اچولې دي، سر یې ببر دی، غوړ نه دی، سترګې تورې نه دي، خیرنې جامې یې شلیدلې اچولې دي. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وایي تا پاکې جامې ولې نه دي اچولې؟ ستا جامې نشته؟ هغه ماشوم ورته وایي د الله رسوله زه یتیم د مدینې یم، زما پلار تاسو سره په پلانکي جنګ کې شهید شوی دی. نو د الله رسوله د دې نورو ماشومانو پلاران جمدي دي، پاکې جامې نوې جامې وله راوړې. نو مور اولامبول، سرونه وله غوړ کړل، سترګې وله تورې کړې، نوې جامې واچولې. نو د الله رسوله که نن زما پلار جمدی وي، زما پلار به ماله نوې جامې راوړې وي، نن به زم مور لامبولی وم، نن به ماله هم مور سر غور کړی و، نن به ماله مور سترګې تورې کړې وې، نن به ما هم نوې جامې اچولې وې، ما به هم داسې خوشحالي کوله که چې دې وړو کول. د دواړو جهانو سردار مبارک یا عیدګاه ته روان دی او یا هغه ماشوم یې د لاس ونیو ورته ویې راځه کور ته را واپس شو. چې کور ته راغی وي ای حمیره، عایشې رضی الله عنها ته به د مینې نه حمیره وي، دا خشته و حمیره منه سورګوڼې په شکل ښکلې وه. ورته یې وي هغې ورته یې د الله رسوله حاضر یم څه دی؟ ورته یې وی راشه دا ماشوم په خپلو لاسو باندې ولامبه، دله سر غوړ که، دله سترګې تورې که. حضرت عایشې رضی الله عنها هغه ماشوم ولامبه و که مومره ماشوم دی، سر یې ورله غوړ که او سترګې یې ورله تورې کړې. پاک پیغمبر مبارک د خپل وجود نه څادر لرې که، هغې په منځ دوه که، وی دا یو د پرتوک په ځای باندې ولې د وجود نه راتاو که، او دا بل څادر د کمیس په ځای ورله د وجود نه راتاو که. هغې ماشوم نیم څادر ولې عایشې رضی الله عنها د پرتوک په ځای لنډ که، نیم یې د کمیس په ځای ترې راتاو. رسول الله مبارک ورته ما سره راځه. د دواړو جهانو سردار مبارک سره یې ګوته نیوه چې د رسول الله مبارک ګوته به ونیسم. پلار چې جومات ته رواني بچې ګوته نیسي. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وایي نه ته به نن زما ګوته نه نیسې، د پاک پیغمبر مبارک شفقت ته وګوره او مینې ته وګوره چې کومه مینه رسول الله مبارک صحابو له ورکړې ده. قسم په الله که پلار یې بچو له ورکړي. ورته وایي ته به نن په خپلو خپو عیدګاه ته نه ځې، ته به زما په اوږه ځې. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته کېناست. هغه ماشوم یې په اوږه باندې سور که، یو خپی یو خوا واړوله او بل خوا واړوله. ډېر زیات هغه ماشوم خوشحاله و. چې کله د دواړو جهانو سردار مبارک په هغې نور وړو باندې تیر شو او هغې وړو ورته وکتل، ارمان ارمان چې زمونږ پلاران نن مړه وې او زمونږ مور عایشه رضی الله عنها وې او موږ هم نن د دواړو جهانو د سردار مبارک په اوږو سواره وې او زمونږ د وجود نه د رسول الله مبارک پاک څادر تو شوی وې، څه خبر ارمان چې پلاران مړه وې. د دواړو جهانو سردار مبارک ځان سره جومات ته بوته. پاک پیغمبر مبارک د اوږې نه راکوز که چې کله رسول الله مبارک په منبر کې ودرېده نو دې ښکته کوشو. رسول الله مبارک ورته وی نه نن به ته په ځمکه نه کښېنې، ما سره به په منبر باندې په منبر یې ځان سره کښېنه او غېږ کې او په دې سر یې ورله لاس کېښود. وی څوک چې د یتیم کفالت کوي او د یتیم په لاس باندې د شفقت لاس راکاږي، وی د دې لاس لاندې چې څومره ویښته رالل دومره نیکۍ به ول الله ورکي. د دواړو جهانو سردار مبارک د مدینې منورې یتیمانانو له دا مینه ورکړې ده.